زما عزتمندو دا نننۍ وظیفه د سورة النصر یو ډیره باکماله او خاص وظیفه ده. دا داسې سورت مبارکه ده چې د دې په ویلو سره الله جل شانه د خیر فیصلې را نازلوي. دغه رنګې چې څوک هم د دې ورد کوي وظیفه کوي د الله جل شانه مدد او نصرت هغه طرف ته متوجه کیږي، او چې څوک د دې دا وظیفه وکړي نو د الله جل شانه غیبی مدد فوراً د انسان طرف ته متوجه کیږي. زما عزتمندو دا ډیره مختصره وظیفه ده مګر ډیره تیز ترینه او اثر کوونکې وظیفه ده. دا د الله جل شانه د مدد او د نصرت وظیفه ده. ان شاء الله تعالی د الله جل شانه مدد او نصرت به فوراً تاسو طرف ته متوجه کیږي. زما عزتمندو سورة النصر د قرآن عظیم الشان په اخیری سورتونو مبارکو کې یو سورت مبارکه ده. په دې سورت مبارکه کې د اسلام د غلبې د فتح د بشارت ذکر ده. زما عزتمندو د چا څه قسمه حاجت وي د لوی نه لوی حاجت وي ولې نه وي، داسې حاجت وي چې ناممکنه حاجت وي. د ناممکنه مطلب دا چې دستا په وهم او ګمان کې هم نه راځي چې زما د حاجتونو به پوره شي او کنه، یا دستاسو څه پریشانی وي. د دې حاجتونو او د پریشانو د ختمولو د پاره د سورة النصر دا ختم انتهایی مفید دی. زما عزتمندو په دې ویډیو کې زه تاسو ته د سورة النصر مختلفې وظیفې ذکر کوم. د دې وظیفې کولو سره به الله جل شانه له طرف نه د خیر فیصلې را نازلېږي. الله جل شانه به ضرور د ستاسو مدد کوي چې په کم یو کار کې هم مدد غواړئ د الله جل شانه مدد به تاسو سره شامل حال وي. زما عزتمندو یو ورور راته په واتساپ باندې میسج کړی او هغه دا خبره کوله چې زه کور خرڅول غواړم خو خرڅېږي نه. زه غواړم چې ښه په بیه باندې په ښه نرخ باندې زما کور خرڅ شي. زما عزتمندو که چېرې ستاسو کور خرڅېږي نه، ستاسو ځمکه پراپرټي وغیره خرڅېږي نه، یا تاسو دا غواړئ چې په ښه بیه باندې او په ښه نرخ باندې دا خرڅ شي، نو د دې دپاره تاسو د سورة النصر دا ختم او دا وظیفه وکئ. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به غیبي څوک را پیدا کړي او د ستاسو نه به په ښه بیه باندې واخلي. دغه رنګې بل ورور دی هغه ما ته په واتساپ باندې میسج کړی دی د کاروبار او د روزګار حوالې سره. په کاروبار کې په روزګار کې بندش وي، رکاوټ وي، په هغې کې نقصان مخې ته راځي، په کاروبار کې خیر او برکت نه وي، یا در باندې قرض دومره ډیر زیات وي چې د هغې د وجې نه ته ډیر زیات پریشان او د قرض د ختمولو تا سره څه بندوبست نه وي. د دې وجې نه ته په ټینشن کې او په پریشانو کې مبتلا یې. نو که څوک کاروبار او روزګار کې پرمختګ غواړي او غواړي چې ما ته د کامیابي میلو شي، ما ته د زیاته ګټه میلو شي، نو د سورة النصر دا ختم او دا وظیفه د پابندۍ سره وکړي. یا زما عزتمندو هغه وروڼه او خویندې چې د هغوی رشتې نه کېږي، په رشتو کې بندش وي، په هغې کې رکاوټ وي، نو دا ختم د دوی دپاره انتهایی مفید دی. یا داسې رشته چې ټول خلک په هغې باندې رضا دي، خو یو کس یا دوه کسه داسې دي چې هغوی په دې رشته باندې نارضا دي. برابره خبره ده که د هلک طرف ته وي او که د جینۍ طرف ته وي. د دې دپاره تاسو دا وظیفه وکئ. ان شاء الله تعالی کوم چې منکر کس دی الله جل شانه به د هغه زړه هم دې طرف ته مایله کړي او رشته به قبوله کړي. به هر حال زما عزتمندو چې د کم مقصد دپاره، د کم حاجت دپاره، د کم خواهش دپاره تاسو دا وظیفه کول غواړئ نو انتهایی بې حده مفیده وظیفه ده، بهترین ختم دی. د الله جل شانه مدد به فوراً تاسو طرف ته متوجه کیږي. خو زما عزتمندو مکمل توجه او دھیان سره به تاسو دا وظیفه کوئ، ځکه دا د قرآن عظیم الشان د سورت مبارکه وظیفه ده
نو ښه په عزت سره ښه په عاجزۍ سره به تاسو دا وظیفه وکئ انشاءالله تعالی الله جل شانه به د ستاسو لاسونه خالي نه واپس کوي. زما عزتمندو که چېرې تاسو قرآن مجید په خپله باندې زده کول غواړئ یا په خپلو بچو باندې تاسو نوراني قاعده د جنازې مونځ دینی اهم مسلې او احادیث مبارکه زده کول غواړئ که بالغان وي او که نابالغه ماشومان وي د ټولو دپاره ما انلاین کلاسونه شروع کړي دي که څوک ورور او خور قرآن زده کول غواړي د دین مسایل زده کول غواړي احادیث زده کول غواړي د دین کتابونه زده کول غواړي یا خپلو بچو باندې قرآن زده کول غواړي نو ما سره دې په واتساپ نمبر باندې رابطه وکړي یا زما عزتمندو د ستاسو د کاروبار مسایل دي کاروبار مو ولاړ دی روزګار مو ولاړ دی کور کې جنگ جګړې او اختلافات دي د هر قسمه مسایلو لپاره که چېرې تاسو تعویضونه او نقوش حاصلول غواړئ نو انشاءالله تعالی مستند تعویضونه او نقوش به تاسو ته درکولی شي. زما عزتمندو که چېرې په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړي وي او دا چینل مو راته تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د کلی والا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله سبحان الله جزاک الله یا د دې په شان د نور ښکلي الفاظ ولیکئ تاسو ته به الله جل شانه یا یو ټکي لیکلو باندې تلفظ باندې اجر عظیم درکړي او ما ته به حوصله افزایي میلاو شي. زما عزتمندو د دې وظیفې ترتیب او طریقې کار دا دی چې صحیح طریقې سره به اول تاسو اودس چردام وکئ کله چې مو اودس چردام وکړه نو که چېرې په یادو درته دا صورت مبارکه یاد وي یعنی اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. که په یادو ته درځي نو ښه خبره ده که په یادو نه درځي نو قرآن شریف په تاسو راواخلئ د ټولو نه پهله اول 11 مرتبه 11 پیرې درود شریف ولولئ او بیا 314 پیرې دا صورت مبارکه ولولئ خو بسم الله الرحمن الرحیم ورسره لولئ یعنی بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح بیا به اخره کې 11 پیرې درود شریف ولولئ او بیا به د دعا لپاره لاس پورته کئ چې څه دعا هم غواړئ الله جل شانه به ضرور ستاسو جوله د خیر نه ډکئ ستاسو لاسونه به خالي نه واپس کوي لہذا زما عزتمندو ډیره بهترینه مجربه وظیفه ده پخپله هم وکئ خپل وروڼو دوستانو سره هم د صدقې جاري په نیت سره شیر کئ بلاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره تر هغه وخته پورې مالی اجازت راکئ د لوی الله په امان.